یوز موبایل مې ډبه پیک کړي د چا د پلار اوس سر نه په خلاصېږي په ډبه پیک یې باسم اوس یاره ګرانه نه یو د اوپو H1 موبایلان راغلي دا یو څه خو راښکاره کړه درسره شته و راغلي دي نوي اوس به څه در ښکاره کړم دا ده اشه دا به څو دي ګران په 15,000 روپۍ ډبه پیک کړي یاره 15 ډېر ګران دی یاره یو څه ارزانه که یار زه ډېر غریب سړی یم یا در 15,000 روپۍ د 1 روپۍ هم کم نه در کوم اگر د مارکېټ وکتئ دا سیټ صرف له تا سره پروت دی نو ته د دې غلطه پیدا مه اخله دونه ګران یې مه راکړو 1,000 روپۍ خو ښه راسره وکړه یار 40,000 روپۍ خو یې راکړه خیر دی نیغې ده موبایل خو ما په 15,000 روپۍ اخیستی دي په دا کې مې هم ګټه ده ور بیا کم خیر دی چې تنګول که یې راکړه هغه 40,000 روپۍ راکړه در بیا کم اوس کور یې ودان ستا یاره دا ستا پیسې دي او موبایل ما ته راپېک ملګري ته داسې وکړه سیمان راکړه زه به دغه د سیمان موبایل ته ور واچوم دغه د دروکې به کړم باید که بیا جنجال نه کوې راسره یا دا زه دلې نه خلاصوم دا زما کوچني ورور دپاره ما ګفټ راخلاصې دي د هغه به خپله خلاصوي په خپله به سیمان ور واچوي ته خالي مهرباني وکړه راپېک یې کړم ډېره مننه کور ودان دا خلک وایي د پیسو ګټنګه ډېره ګرانه ده زه پر ځای مې یو کم 15,000 روپۍ وګټلې د پیسو طریقه چې دا یو د شراب سره ده شراب څنګه وګټلې یو کم 15,000 روپۍ ها دا د کوچنی ورور تا نه موبایل خواهش درلود دا موبایل مې دراوړ لالا را دې وړئ لالا دا خو استعمالي موبایل در کړی دی خلاص دی تا څه وایې وروره هو دا خو اکیز استعمالي موبایل یې راکړی په 15,000 روپۍ راټول په 40,000 روپۍ مو ورکړي دا نوی موبایل دی لالا د هغه دې موقع ده اوس یې لا وروړه دی هغه نه غواړي بس صحیح ده وروره زه یې اوس ستې وروړم څنګه پاچا سره وکړي یاره شراب خانه زموږ کاروبارونه خو بیخي نشته ستا کاروبار څومره دی نه شرم لرې نه حیا لرې زوړ موبایل د په ډبه کې اچولی دی ما ته په نوي رایټ ټاک د چی زوړ موبایل دی چې نارې وایه چی زوړ موبایل مې در زوړ موبایل د ما ته راکړی دی هلته د ډبه پیک په دغه باندې خرڅوی دا وګوره دا زوړ موبایل دی نه شرم لرې نه حیا لرې چې په ډبه کې د زوړ موبایل اچولی دی په نوي رایټ یې خرڅوی دا د هغه موبایل نه دی راخیستی دا د بل موبایل راوړی دی ته اوس ما سره فراډ کوې زوړ موبایل در راکړی ما ته خپلې پیسې راکړه د خپل موبایل د واخه ما ته د بل موبایل نه در راکړی دغه موبایل در راکړی و د چیش فراډ زه کوم فراډ خو ته کوې د کوره د زوړ موبایل راخیستی دی ما خو تا ته ډبه پیک در کړی دی ما ته ته غل معلومېږي ته ودرې زه پلیس والا راوغواړم پلیس ته دې په لاس ورکړم یې وروره فراډ نه در سره کوم ځکه سم در سره کوم د هغه ستا موبایل دی تاسو ما ته راکړی د هغه موبایل دی وروره زه ډېر غریب سړی یم زه ډېر مسکین سړی یم د خپل موبایل د سره واخه زه تاسو فراډ نه کوم زما خپلې پیسې راکړه زما کې حلال پیسې دي وروره زما پیسې ما ته راکړه پورته که خپل موبایل دی زه ورشه که سره دوکهباز سړی فراډي سړی فراډونه کوې را روان یې ته که سره غل معلومېږي زه اوس دستي پلیس له ټلیفون کوم راغواړم په لاس کې ورکوم یا وروره پلیس مه راغواړه غل په قرآن ته یم که پیسې نه راکوې زما د غریبۍ پیسې دي دا موبایل هم در سره کښېږده زما انصاف چې دی هغه الله تعالی به سره کوي زموږ د ګردو رب دی او زموږ د ګردو پر سر باندې ولاړ زه د سره ولاړم په دا دنیا کې ته خوشحاله اوسه دا موبایل او دا پیسې د ستا مبارک شي بس ما غریبۍ ژوند ته نه وکتل زه درځه ولاړم ورور یا زه ولاړ څه زوړ موبایل دی اوس مې بیا راواخلم پیک کم بیا خرڅ کړم عثمانه ما تا ته دغه مشوره درکوله دغه زاړه موبایلونه راخه پیکوه خرڅوه دغه مشوره ما تا ته درکوله دا ډېر ښه کاروبار دی شراب خانه مشوره خو دې ډېره ښه مشوره راکړله او په دې کې زه بیخي ډېرې پیسې هم ګټلی شم مګر افسوس دا د ارامو طریقه ده ما او تا خو به مرو اخرت له خو به ځو او تا خو هم قبر لرو نبي مبارک په خپله دا فرمایلي دي چې وایي کوم انسان چې په دوکه د چا څه پیسې ګټي هغه د موږ څه نه دی د الله بنده دا کومه طریقه چې دا ته پیسې ګټې دا د ارامو طریقه ده د الله بنده د دې ډېره غټه سزا ده د خدای بنده ته خو مسلمان یې مرګ لرې ته به په قبر کې څه حساب ورکوې د دې باندې ډېر سخته ګناهګاره یې ته به کوه د خدای بنده ته هم د نبي امت یې توبه وباسه
دا دنده پرېږده زه ستا د آخرت دپاره وایم ور ستا د بچیانو دپاره وایم د خپلو بچیانو د ارام مه وړه د الله بنده یاره عثمان خانه څنګه خبره دې راته وکړه تا زما سترګې را روڼې کړلې عثمان خانه زه ډېر پر غلطه لار روان ولم د نن په ایسته به زه توبه کاږم دا دنده به زه پرېږدم خپله د حلالو مزدوري به کوم عثمان خانه ته یې 5 منټه زما وتکان ته کښېنه زه به دا سړي پسې ورځم خپلې پیسې یې ما جوړ وړم ملګرو دا یو کوچنی میسج دی امید به کوم ستاسو ټول به خوښ سوی باید چې موږ تاسو د خپلو ګناهو څخه توبه وکاږو توبه هغه رنګه وکاږو چې موږ توبه وکاږو دغه بعد هغه ګناه هم نه کوو نو دا زموږ یو کوچنی میسج ولو تاسو به خوښ سوی مخکې سره شیر کې د اصلاح لپاره چې د نور مسلمانانو اصلاح وسي جزاک الله